د ټي ټي پی لخوا د لسګونه پوځیانو وژل کېدل او د پاکستان لخوا د افغانستان ملامتول جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګه ISPR وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې د خیبر پختونخوا په تیرا کې یو لوړ رتبه افسر په ګډون 3 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ نن دوشنبه د لړم په 15مه په یو بیان کې ویلي چې په دغه جګړه کې 3 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلي چې پاکستاني پوځیانو د خیبر پختونخوا په تیرا سیمه کې چانیز عملیات کول چې له یو شمېر وسلوالو سره یې نښته رامنځته شوه او له امله یې د پوځ یو لوړ رتبه افسر هم وژل شوی دی. بلخوا په ټلګرام کې د پاکستان طالبانو تحریک ته نږدې کانالونه دا پیښه تایید کړي او ویلي دي چې په دغه پیښه کې د قومندان په ګډون 8 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. ټي ټي پی د خپلو ملګرو د وژنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې دوی پاکستاني سرتیرو ته کمین نیولی و او د پوځیانو یو شمېر وسلې هم دوی نیولي دي. د پاکستان کورنۍ چارو وزیر ویلي چې پاکستان باندې بریدونو کې د هند او افغانستان لاس دی، خو طالبان وايي پاکستان د خپل ناکامۍ پر افغانستان نه اچوي ځکه افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. بلخوا پاکستاني ډان ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ د لړم په 15مه راپور ورکړ چې په تیرو 3 ورځو کې دغه هیواد کې په 3 ایالتونو کې ترهګریزو بریدونو په لړ کې 12 پوځیان او 15 ولسي وګړي وژل شوي دي. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې دا بریدونه په بلوچستان، خیبر پختونخوا او پنجاب کې شوي دي. ویل کېږي چې یوازې د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان سیمه کې په تیرو 48 ساعتونو کې 4 ترهګریز بریدونه شوي چې د مرغوب کره شمېره لا هم نه ده معلومه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.